आप خپل لهجې څخه شاعري کوي، یعنی چې کوم سنجیده شاعران دي آپ خپل لهجې څخه شاعري نه کوي. دا د کمال ده چې سنجیده شاعر کېدل باوجود خپل لهجې څخه شاعري کوي. مو دا کتاب سرسری وکړه ډېر هغه اصل ټکي چې میر نه لګیا دي ورکېږي نه، او یو ټکه چې ورکشي یو دانشور وی چې د یو ټکي تاریخ د جنګې د تاریخ نه ډېر ستر وي. یعنې جنګ خو ډېر غټ تاریخ وي که نه، چې جنګي ناول یې کېږي، اسباب یې څه دي، کم قومونه پرې استعمالېږي، کم قومې کم طبقات پرې استعمالېږي. جنګ دپاره نظریه کې ما پچار دو دا د جنګې ډېر ویش تاریخ وي. زه نن داسې پیرا په اسانتیا سره خبره نه شه کوی، خبره مختصر کوم. نو د لفظ تاریخ سره لفظ تاریخ د ټکي تاریخ دا په جنګې نه ډېر ویښت وي. اس دا امکان لري چې په دغه کتاب کې داسې ټکي شته چې د 4,000 3,000 مخ شعر اسامیر استعمال کړي وي، خو هېڅ میر نه ورکېږي لګیا دي. نو مسعود صاحب هغه ټکي ورکولو ته نه پرېږدی. څه مطلب چې میر هغه جذبات چې ټکي سره تړلي. بله یوه خبره وکړو، مترادف ټکه میر ور وي که نه، خو مترادف ټکي شته نه، هغه ګوښه ټکی دا میر خالي هغه وړکي وړکي بچیان په غلطۍ چې محبت دپاره میر وي چې د عشق ټکه استعمالېدی شي، عزت دپاره د احترام ټکه استعمالېدی شي، حالانکې مترادف ټکي شته نه، هر یو ټکه یونیک ده. نو که چېرې د میر یو لهجې ټکه ورک شي نو د دغه ټکي دپاره ټولې دنیا ژبې چې سره ګاډه کوي هغه نمایندګي نه شي کوی، مترادف شته نه به شي. نو که دا خبره چېرې رښتیا وي چې د ټکي مترادفات نه وي او دا میر اصل ټکي میر نه ورکېږي، نو څه مطلب چې دا خالي د مسجد د وزیرستان د خلک نقصان نه ده، دا د بنیسیا نقصان ده، د مروته نقصان ده، د خټکې بټانیو نقصان ده، د پېښور ته ټولې قومې د کابل کندهار ته ټولې قومې نقصان ده. نو دا یې څه کوي؟ ټولې قومې چې کوم نقصان کې دین که ده هغه دا یې ازاله کوي، هغه ټکي رشمدیایي او ډېر په روماني انداز سره چې کومه خبره کېږي هغه سړي د فطرت برخه جوړېږي. چې مینه محبت خبره وي که نه هغه د فطرت برخه جوړېږي. نو دا شاعري ډېره د رومان سره تعلق لري، خو رومان سره په داسې ارموني نه دی. دغه ارموني تعلق د ماضي سره ده، د وزیرستان غري نه ګودرې چینې ډېره خبرې دي دا د ارمون سره تعلق ده. یعنی گویا کې میر شاعر غواړي چې بیا د هغه فضا جوړه شي. هغه فضا به څوک جوړوي؟ دا ډېر غټ سوال ده. په دغه کتاب شي په دغه کتاب شي د اهداف دي، د مقاصد دي، هغه مقاصد به څوک ترلاسه کوي؟ دا د نن سوال ده. علامه اقبال وی چې قومونه د شاعرانو په زړه پیدا کېږي، یعنی سیاستدان په زړه نه، ټیچر په زړه نه، د شاعرانو ادیبانو په زړه قومونه جوړېږي. بېترقي څوک ورکوي؟ سیاستدانان بېترقي ورکوي. یا قوم مخ دی یا زوال پذیر کی. دا ډېره غټه جمله ده. نو د شاعر دا فرض دی چې قوم رشمدی کوي، چې قوم مایوسي ته ور نه کوي. شاعر روحاني طور باندې آزاد وي. زه اکثر دا خبره کوم سټوډنټ ستا کلاسې شه چې سره سه یو بچی آزاد نه وي دی سوال نشي کوی، دی په خبره پیدا نه شي. دلته مشته ډېر مسایل دي، خو هغه مسایل بنیادي نه دي، هغه د تعبیر غلطي دي. یعنی که د مذهب په حواله وي د مذهب ځنه خلک غلط تعبیر کړه ده، که د سیاست په حواله وي سیاست تعبیر ځنه خلک غلط کړه ده. حالانکه سیاست دا پیغمبري میشه وی که نه چې معلمي پیغمبري پیښه ده، سیاست یا پیغمبري پیښه ده. ټولې پیغمبرانو سیاست کړه ده، دا ګپ نه ده. ټولې پیغمبرانو سیاست نه چارو خسیدو، خو سیاست په حکمت باندې یو. نو نن چې کوم جدید ذهن ده چې کله دا صورت حال ویني نو مایوسه کېږي، حالات نه مایوسه کېږي او دغه نه مایوسه کېږي چې زه سوال نشه کوی. مو سولینه داسې دي چې هغه ترخه دي، هغه تیز دي، هغه توند دي، څه کې مو د سوالې جواب نشي کوی. حقیقت دغه وي. نو میر دا ادبي چې کوم محفلونه وي دا یو کلچر تشکیل کېږي چې دلته به سولینه کې دلته به جوابي نه کېږي. مقصد مې یو ده. میر دا خبره کوي که نه چې پښتین یوه وینه ده، خو په دا باندې خبره بس کول نه دي. پښتین یوه مینه کول یا دي، وینه خو دو خو چې مینه یوه شي. پښتین مینه یا یوه نه ده.
پښتین په مختلف دړې شي ګروپې شي وشله شو ده دا زه حقایق بیانوم دا هغه حقایق دي چې تاسو ټول محسوسایي بیان کوي وا په سټیج دا خبره ډېره کم رسي امي جواب مصرا ویل شي کنه چې ملنګان د پښتنو خپل کې وران دي یی کنه حقیقت دا چې ملنګان یا وران دي المان یا خپل شي وران دي چچران یا وران دي مبارزین یا وران دي چې کوم انقلابي خلک هغه وران دي نو فائدہ چا تراسي د شک نشتا فائدہ غیر تراسي فائدہ پردي خلک تراسي نو شکل امیر داسې محفلونه جوړای چې خپل خلک نیوزای دا دغه خبره ثبوت تا چې میش په خپل ایمان شي اسنره وحدت طرف ته رواني ګورای وا خبره کوم چې دا خبره ان شاء الله پستر کې دا شي چې پښتین میں وحدت طرف ته هم هرسي خو میون شو نقصان ډیر وشي نقصان لګیا د وحدت یعنی د وحدت نه بغیر میش بالکل یار نشتا میش المان و امیر د ایڈوکیټ صاحب سره وحدت کوي ټیچرون و د حافظون صاحبون سره وحدت پولی وکلا برادری و امیر شکم د تصوف ملګری دی هغه سره و پیو تور توړ شي دا هم خدا سه کېږي د حالات میش دغه ته مجبورای خو د حالات د جبر په نتیجه کې ما فیصله وی ام دې ته اختیار نه وي نو ځکه قوم ته د مفکرین ضرورت وي قوم ته د لیډرونو ضرورت وي داسې لیډرون چې مفکر یاوي لیډر چې نظر نه لري چې تو ته دانش راځي 50 کاله بعد به تم د سر سي هغه لیډر نه وي لیډر ویژنری وي بل د لیډر دا خاصیت تا چې ځون ته کریډټ نه ورکوي چې دا چار کوم نه کریډټ خپل ملګری ته تقسیموي حقیقت دا غوي کلا کلا تاریخ شخصیات جوړ کی یعنی تاریخ وی کنه آیو شخصیات جوړ کی کلا کلا به شخصیات یا غا تاریخ جوړ کی نو پښتنه شه د دوه شخصیت ضرورت تا 10 شخصیت همیشته بچار دي چې مشته تاریخ جوړ کی